یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګینټې نشان وایي چې د راتلونکو نور ویډیوګانو هم خبر شئ. د لغمان ولایت د افغانستان د ختیځو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې مرکز یې د مهترلام ښار دی. لغمان یو غرنی او حاصلخیزه سیمه ده. لغمان 3340 کیلومتر مربع ساحه لري. د دې ولایت په هر کیلومتر مربع ځمکه کې 9 تنه ژوند کوي. د ژمي هوا معتدله او د اوړي نسبتا توده وي. د لغمان لوی زیارت د اسلام د لارې سالار حضرت مهترلام بابا رحمت الله علیه مزار دی چې د سلطان محمود غزنوي په فرمان په دغه ځای کې جوړ شوی دی او د تاریخ په رنګینو صفحو کې نن ګورو چې لغمان یې مهترلام یعنی د لغمان سره د مرکز نوم مهترلام یادیږي. هر کال د حمل په میاشت کې خلک د مهترلام بابا زیارت او میلې ته راځي. د دې ولایت د لرغونو ځایونو څخه هم یو هم قلعه سراج دی. د لغمان قلعه سراج د 1328 تر 1310 هجري قمري کال کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا چې نړۍ کې افغانستان ښکلی دی، په افغانستان کې شین لغمان ښکلی دی. یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګینټې نشان وایي چې د راتلونکو نور ویډیوګانو هم خبر شئ.